چرواړي دلوي فعلمون پوشي ان الله مولاکم چې بشک الله تاسو دوست دی نعم المولا خدوس دی و نعم النصير او خیم دادی دی د سورۃ ابتدا کې ویلو چې قل الانفال لله والرسول داغی تفصیل لرل ذکر کئی وَعْلَمُوا فُوهَا شَيْءٍ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ بیشک آغا چتاسو غنیمت حاصل کئی من شین دسشینا غنیمت حاصل شو نو د جہاد نفس بد اعمال غنیمت راغون کرش نو دا آغین پینزم ایسا بجدا کرشی نو دا پینزم ایسے دا تقسیم دا پاردا انواع دی او سلور ایسے بکو مجاہدینو امیر اور اللہ حبیب تقسیم کی فان للہ خمسہ نو بیشک خاص دا اللہ پارا خمسہ پنزمئی صداغیدہ وللرسول او دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب العالمین دا پارا پا خمس کی سوکا نو بعض وی دے تبرکن ہوئی بعض مفسرین ہوئی اور بعض وی نا سی صبر آواغستے شو د خمسنا نا پا مسجد حرام لگے دا اسم وی ککمیو کی نزدی جماعتون دی بعض مفسرین وی نو دا غفعن للہ خمسہو با پا مساجدو پا جماعتون لگی او بعض وی غفعن للہ خمسہو دا تبرکن ہوئی وللرسول او دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولذی القربہ او د پاره د خپلوانو د نبی علیہ السلام چغی ته الله د حبیب اولاد و سادات ورته وي خدا مسله چې الله د حبیب د وفات نفس دا غي غیسه ساقطه دا وکنا نو مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دار چې الله د حبیب په وفات سره دا غي غیسه د خمس الخمس ساقطه شوی دا ولذل قربا د خپلوانو یې ساقطه ده کنا نو بعض علماء دې ان ساقطه ده نن کده الله د حبیب اولاد دې نو غي تب د فقر د وجن ور کولې شي کمال زکات خوب د الله د حبیب په اولاد باندې درست نو خمس الخمس نه بد د فقرا او حاجتونو پوره کولې شي ادا علت بعض علماء ذکر کړي چې چون کې سیدانو به زکات د دی وجن نه غستو چې خمس الخمس نه دای حاجتونو پوره کېږي شول او یو اسلامی قانون شته نه او ټول ملک اسلامی خلیفہ شته نه نو یک یو سید داسې وی چې زکات نالی او سبا سوالونه کوي نو د سوال د ذلت نو ورته زکات غسل خري دا فتوا زمون په علماء دیوبندو کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورکړي او په شوافعو کې امام رازی رحمت الله علیه او په حنابلو کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ او حافظ ابن قیم رحمه الله دارنګ امام طحاوی تم دا خبره منسوبه ده نو ولذ القربا کې د نبی رسول الله خپلوان مرادو نو اداغیه سم ساقط شیرا ای کا اخلی نو په فقر سره به اخلی والیتام او د پاره د یتیمانانو والمساکین او د پاره د مسکینانو وابن السبیل او د پاره د مسافرو ان کنتم کچری ایتاسو آمنتم باللہ چیمان روڑی تاسو پا اللہ وما انزلنا لا عبدنا اواشرا نازل کرو من پخپل بندوان لی یوم الفرقان پا غورزید فیصلی دا بدر یونم دے یوم الفرقان پا غورزد فیصلی یوم التقل جمان پا غرزد ملاوی دو ڈلو واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے اذ انتم کلچ وی تاسو مسلمانانو چید قافلی دنیو پسر مدینی نروتی بالعدوت الدنیا پا غار نزدیبانی مدینی طیبیتا عدوان مراد دیده که شط الوادی ہے دا یو کندی داغی پا غاڑا نو غاڑی تا عدواوی او دنیا دا تانیس دا ادنا ہے دا دنا یدنون پا مانا دا قرب بانے اذن تم بالعدوت الدنیا کلچ ویتا سو پا غاڑا نزدی بانی مدینی طیبیتا
وهم دغ مشرکان او دغ قافله والا بالعدوه القصوى او وهم دغ مشرکان بالعدوه القصوى باغ غاړ لري باندې د مدینه منورینا قصوى تانیث د اقصا او دا د قصا یقصون په معنا د بعد سره راځي وهم بالعدوه القصوى او دایو په غاړ لري باندې د مدینه منورینا والركب اسفل منکم او قافله لاندې تیر اغه د دریاب په غاړه غاړه لاړ تیر شول ولو تواعدتم کچری تاسو دی وبل سره وعده کړی چې پدی وعده او پدی نیټه به موږ یو بل سره مقابله کوو لاختلفتم فی المیعاد نو خامخا اختلاف به موږ کړی پدی وعده او پدی نیټه کې ولکن یقوی الله لیکن الله به نیټه را جمع کوي د دې لپاره ولکن یقضی الله دې لپاره چې پوره کی الله امرنا کار کان مفعولا چې دغه مقرر کړی شوی لیهلک دې لپاره چې هلاک کی مناسوک هلاکا چې غیسم هلاک شوی عم بینا رستو د سرګن او واضح دلیلنا قران ورته بیان شوی او هغه نه منل نو اسیم تباشه خو چې دا ظاهر ژوند ګرځي راګرځي چې دا ژوندونیم ختم شي لیهلک دې لپاره چې هلاک کی مناسوک هلاکا چې غاسم هلاک شوی عم بینا پس د دلیل سرګنا ويحيى جوندے کی مناسوک حیا چې غاسم جوندے شوی ام بینا پس دا دلیلنا وان الله وشک الله لسمیع علیم خامخا اوریدن کے علیم او په ہے الله حبیب صلی الله علیه وسلم خوب لیدل او په خوب کې ورته الله لا کافر لخ کارکل نو دایو بشارت او باج مفسرین لیکلی دي الله حبیب په خیمه کې ټولش په جړل لاسونه قبله طرف له ولا او لاسونه وګت کړو وی الله مدد وکي او وعده چې کړی او وعده سره پوره کړ مخکې د لتیر سر صدیق رضی الله عنه درسونیو او لاس مبارک دې داسې تاو کړ اور ته الله مدد وکي الله حبیب د خیمه نه وی روته او تبسم کولو وی بار د خیمین جبرئیل امین علیہ السلام ولاد او جبرئیل علیہ السلام دا آیات وی سيهزم الجمع ويولون الدبر اذ يريكهم الله کلچ خولی دوی تا الله حبیب فی منامک قلیلا فخوبستا کی لغنتی ولو راکهم کثیرا او کچر خودل دوی اللہ تا تڑیر
لفشلتم نخام خاتاسو کی سستی وراغلی وا ولتنازعتم فی الامر او خامخا اختلاف ممکرو فی الامر فبارد دی کار د جہاد کی ولکن اللہ سلم لیکن اللہ دی طول خبرو نسوی سالم ساتلی وی اور دادا سے دا اللہ مدد و نصرت غاسبابونی طول رائے وزیشل انی شکد اللہ پوہ دے پاغ پٹو رازونو د خاوندانو د سینو نستاسو د زنو اخلاص اللہ تا پتاوا ایمان کاملو اخلاص کاملو اتباع کاملو نو دا اللہ مدد و نصرت اور آغی اسباب طول راجمشل دا دا جنگ ابتدائی حالو چه مومنانو تلک کاریدل چې دا کافر خلق دي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما سره خوا کې یو کس وي ما ورته ویره دا به اویاوی غوي نسلو پوری وي زر کسان ورته زور کم ښکارا کول و چې کله یو بل دواړه مخامخ شو نو به مؤمنانو ته کافر لخکارکل او کافرانو ته مؤمنان لخکارکل و یریکموهم او کم وقت چه خودلی والله دوی تاسو تا ازل تقیتم کلچ ملاو شی تاسو دوی صرفی اعینکم پسترگوز تاسو کے قلیل اللغنتے ویقللکم او لگ اخکارکڑی وی تاسو فی اعینهم دائی پسترگو کے لیقضی اللہ امرن دیر پارچ پورکی اللہ وکا ارکان مفولا چهوغ مقرر شوے ویوالو اذا لقیتم فئتن کلچ ملاو شی تاسو فیتن د ډلې د کافر سرا فثبتوا نو د دوی مقابله کې مضبوط شي واذکروا الله کثیرا یادوي الله ډېر ډېر الله ډېر ډېر یادوي ډېر ډېر الله یادوي واذکروا الله کثیرا ګور وای پلاس تور چلاوا پلاس اصله استعمالوا او پجب ډېر ډېر الله را یادوا ډېر ډېر الله را یادوي اځه کې امام قرطبي ذکر کړی چې دې کې د ذکر باره کې د علماو درې قولونه دي وای کله سی دې زړه باندې یې راغون تراش جهاد خو طبيعي يروي طبي خوف پار چا راځي نو یې ذکر کوي دې د زړه د ناکلاري د کلاري دو علاج خوله ای زړه پيره نو څه کو ذکر کوي دې سره به زړه په کلار کې الا بذکر الله تطمئن القلوب دین داره چې فثبتوا واذکروا الله کله چې ته دا د فثبتوا لپاره طریقه هي چې دا مضبوطواله د زړه په څه حاصلې وای چې کله په جبه ذکر کې نو دا زړه ته سکون غنته ملاويږي یا معنا دا یعنی اذکر الله یعنی اذکروا ما عندکم من وعد الله لكم فی اتباعه فی ابتیاعه انفسکم ویتاسو رایات کئی اللہ یعنی تک دی جہاد کی شہید شوی نو تاثر اللہ چکمی وادی کری او شہید سرے کمی وادی کری اغٹول خبر رایات کا فثبتون مضبوط شئی وذکر اللہ رایات کئی اللہ او خبر رایات کئی چه دا جہاد او دا شہادت دا وجنا اللہ داغی اجرون وعدہ کری کثیرن دیر دیر لعلکم تفلحون دیر پارش کامیاب شئی واطیعوا اللہ ورسولہ تابداریو کئی دا اللہ و دا رسول اللہ ولا تنازعوا یوبل سر جنگی گئی ما یوبل سر جنگی گئی ما جگر پخبل منس کی مکوئی فتفشلو ورنہ سستی و بزدلی بدر کراشی یوبل سروی جنگی گئی ما دیو جن گورا نن زمون د بزدلی او وجدارا امت دا جنگی را جنگی پا دا شروعی مسائلو کی اول تا کفر نسبتونه کئی او دا اسلام اگا اتفاق او اتحاد تسنس کرے مولانا مکی سے حرم شریف کی وکل چه بخارا کافر و اغسطا نو پا دور کی دا بخارا دا علماء دا امارغ بارا کسو جنگو یو پر یو دا حلال لے و بلی مردار لے او بس دشمن را دے پا کارغ جنگو چې دا حلال دی او کو مردار دی او ملک تی واغس باجون کیدا یوزه کې مولا مرګور ولې نه په خلک دلر څخه ذکر وو ال تاغه پدی جنگ جوړ کو چې یوسف علی السلام د زلیخا سره نکاح کړي وکړي ته میاشتې پدی خبره جنگ
نو بس اخر کې تلاو دا فیصله نو شون جنې کې کړو وکنه وکړ وی ولا تنازعوا جګړې مکوئ فتفشلوا ورنه سستی او بزدلی به در کې راشي برکات د وਹੀ د جګړو سره غره ختمي حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وروته خلق له حل چې ليله القدر بکم شپه باندې بس هغه شپه خلق شو ګره کوله نو یو دو کسانو جنگ الله حبیب ضرورته او ما درته د ليله القدر بارکی خبردارې در کولو وې دې دو کسانو جنگ شو نو الله پورته حکم پورته او خپل نبی صلی الله علیه وسلم نے حکم پورته جګړې سره هغه برکات ختمي ولا تنازعوا جګړې مکوئ فتفشلوا ورنه بزدلی او سستی به در کې راشي وتذهب ريحكم اولاد بشي ستاسو قوت ستاسو حکومت ريحكم معنی قوتكم ودولتكم حکومت به ختم شي که خپل منس کې امت جنگي نو دای حکومتونه به ختم شي واصبروا او صبر وکي ان الله مع الصابرين بیشک الله مرګره د اسباب د مدد او خیر د الله او د رسول و مکمل تابعداري کم شه د جنگي دو نه د نو پاغه کې جنگي کې بنا ولا تنازعوا یو بل سره جنگي غینا یو بل قتل وینا په خپل منځ کې د امت په دین او په فروعي مسائل او جنگونه ونی ورنه کچری الله او رسول تابعداري نیو په خپل منځ کې جنگ دي فتفشلوا نو بزدلی براشي او حکومت او طاقت و ختم شي صبر کوي ان الله مع الصابرين بیشک الله مرګره د صبر نا کوي ولا تکونوا مکی گئی کلذین پشان دا کسانو خرجو چروتی من دیارهم نخبلو کوروننا بطورن امام قرطبی و یسل کی بطور سمعناو وی التقویت بنعم اللہ تعالی وما البسه من العافیت علی المعاصی اللہ کم نعمتون درکڑی او کم روح صحت درکڑی نو تر اپاسه په دې الله نافرمانی کې دې ته بطور وای بطور سلمانا را په لغت کې دا الله نعمتونه لري او پاغه دې ځان تکړه کو دا الله نافرمانی لپاره چې مال الله درکو نو تاټي ویسیار او د بل بیزتی او د بل قتلول او د بل شرمول دې شروع الله سرګ درکې نو د قران په ځای په دې نارواو لګوري غوګونه درکل نو د قران دا اورېدو په ځای په دې باندې نافرمانی اوري نو بطور خپل معنا را دیکي ابن کثیر معنا کړي بطورن دفع للحق روتیو د کورونو نا د پاره د دفقولو د حق او بطور لوی تموي فخرا روتیو د کورونو نا په تکبر سرا او په لوی سرا وا الناس او د پاره د خوذنی د خلقو ويسدون عن سبيل الله او د پاره د دې چې د خلق بن کړه الله د لارنا والله بما يعملون محيط الله پاغا چې د عمل کوي محيط احاطه کوونکې دا مشرکان یادې چې کور نروتل نو ورپسې خبر راغی چې واپس راشي تاسو مون قافله خلاصولو او مونږ بس مکی مکرمه ته ورو رسیدو نو راشي او تاسو څه کوئ اوس ناغوی ابو جہل ابو سفیان خط چکل اور تراغے نا ابو جہل وی واللہ لا نرجع قسم دے کہ واپس بدر لبزو حلتب شراب سکو نازان سر مڈمی ڈمان روستی مونگ لوال تا ڈولو سرنا کئی اول تا سور عرب دی تا مونگ ٹکالی ورکو چی خلق لہوی دا مونگ پتو لگی کن نو علماء لکلی وی دا شراب و بزے دا مرگ پیالی اسکلی او د ډولو سرنا پځې په زنانو جړاګانیو کې او هغه مالونه الله د مؤمنانو لپاره غنیمت کو والله بما يعملون محيط الله پاک تاسو عمل کوي احاطه کوونکې و اذ زين لهم الشيطان اعمالهم یاد کا غوا چې خیسته کړو دي مشرکانو ته شیطان عملونه ددوی وقال ورته ویلو شیطان لا غالب لكم اليوم نشته سوق ضرور کی دن کې پتا سو باندې نن رز من الناس د خلقنا دیکھیے واقعہ ته اشاره کوي
مفسرین ذکر کړي وای کله چې مشرکان د قریشو دا د جنگ د پاره راجم شول نو د دیو د بنو کنانه قبیله په منځ کې دشمنی او جنگ نو دیو کې وای چې موږ دلته راو یره دشمن مو چې په کور عملو نو کې په مکه مو خو خالی پریخه مکه مکرمه نو زمون بچی او زنانه بقیت کی بوزي او مو لبا نقصان ورسی نو شیطان لوی پته ولګی چې دا خو واپس کی ما حضور پکړاو دی لرا واستلو نو دا هغه قبیله سردارو سراقه ابن مالک الکنانی نو زر داغه په شکل کې شیطان راغی او د مشرکان یو مشهور حارث ابن هشام ناغته پلاس کې لاس ورکو ولې ته زماره قبیله نه زغستا مرګ دی جنگ کې سر ز مرګ نو الله وی اذ زین لهم الشیطان اعمالهم یاد کا وخت چې خیست کړو دوی ته شیطان انا کار عملونه دوی وقال ویلی لا غالب لكم اليوم نشتر زور اور کی دن کے پتاسو غالب کی دن کے پتاسو من الناس خلقنا وانی جار لكم وبشک ز گاونډي مستاسو فلما ترات الفیتان هر کله چوکتل شیطان یو تربل وکتل غدوډلو فلما ترات الفیتان هر کله چې یو تربل ولید دې دواړو اے محمد صفوه جوړ شو نو شیطانو قتل چې جبرئیل امین علیہ السلام د 1000 ملائکو نه مخ کې اور روان دي نو دوی خډور مکو کې لیدل نکشال عقبه نو واپس شو شیطان په خپل پوندو ا کافر ولاس نرونی چې شت تخت نو چې هغه نه پرې خو دي سینه کې ولې دی کار کا او ورته وی وقال اني ارى ما لا ترون وقال شیطان ورته ویلی انی بریء منکم بیشک از بیزار امتا سنا انی ارا بیشک از وینم ما غس لا ترونا چتا سوینوینی زج سوینم آتا سنوینی انی اخاف اللہ بیشک از یریگم دا اللہ نا واللہ شدید العقاب اللہ سخذاب والدے دا ملائکو دا حیبت دا وجن شیطان و تخصیلو او دخل جبریل علیہ السلام کتر او وردا دا ملائک بدر میدان تراغلی روایاتو کراغلی چی اثر واقعہ ذکر کئی چیزا اتر میرالو منگوی چیر جنگ بے جنگ کے افراتفری جوڑشی نو دین بس سامان پاتی شی منگ بے میرسو نو منگ پا غر کی تماشی لناس نو کل چی جبریل علیہ السلام سرد ملائک راتلو وی دور ہے بد سرا ملائک را کشول چیزا اتر میں بے خود پریوتو نو یو خو پکې دور به خود شو د hebat د وجنه مر شو او ایزو سب ډیر وخت به خود پروتو نو دا ملائک بدر جهاد تشرات لل شیطان او تخطیر او ایزو د الله نه یریګم او الله سخ عذاب والے ور شیطان مو د الله نه یریګم دی وجنه علماء لیکلي مجرد خوف چې هغه سره د الله د حکم تابعداري دا ور فائدہ نه ور کوي چې اوسره ډیرو یې الله نه یریګم خدا یې رب فائدہ ترغی ورنکی چې د دې یری د وجه د الله تابعداري نه شروع کړي مجرد یې خو په شیطان کیندا خدا الله او رسول تابعداري نه کوي نو کته شی سره وی یریګم او الله نه یریګم خو تابعداري ني نو داس یې رب شیطان کیندا والله شدید العقاب الله سحذاب والذي اذ يقول المنافقون یاد کا او ویلو منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او ها کسان چې د زړونو کې مرض دا الذین فی قلوبهم مرض کې د مفسرین دو قولونه دي او اقوال قولونه دي کې روح المانی ذکر کړي چې دا سوق وای دا خلقو ایمان پزړه کې لاک لکشو نو اس ایمان وروړو خو شوبا پاتیو او دا د قریشو سزوانانو اسلام وروړو په مکه کې نه مور پلار التبن کړو نو چې کله راوتل نو د امزان سره رويستل نو دې نه دا مراد دي منافقان وي او هغه کسانو چې زړونو کې مرض او شبهه پاخه مسلمانان او کلک لانو یو قول دار زندان چې د المردی نو عطف چې تقاضا د تغایر کوي دې کې د عطف عطف تفسیری کله چې ویلو منافقان دا منافقان سوق
والذین فی قلوبهم مرض اطاعت فی تفسیری وی هغه کسان چې د ایزنو کې مرض غرها اولای دینهم وی دوکه کې چولی دی مسلمانانو لره دین دوی ورسو رقم تعداد دې ناسل هشتا او دیو دور مسلح لخر سره دې مخلکی ومن يتوکل علی الله او چاچ بر وسا اعتماد کو په الله فإن الله عزیز حکیم نو بیشک الله غالب دې زور اور دې او حکمت والے ولو ترى او کچره قتل وتا اے مخاطبہ اذ يتوفى الذين كفروا کله چې وفات کولا کسان لره چې کافر ملائکو د بدر په میدان کې د کافرو روح اغستو یضربون وجوههم نو وهل مخن ددوی وادبارهم شاگان ددوی او ملائکو ورتوی وذوقوا سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے دا شان آیات د سورہ انعام کی تیر شوه 93 نمبر آیات د دې تایید لیکي سورہ محمد کی 29 آیات دا شان روان دي ذالک دا بما فسبب دا هغه اعمال قدمت ایدیکم چلوان دلی گلی دستا سلاسنو وان الله وبشک الله ليس بظلام للعبید ندے خاوند ظلم پبندگانو اس قسم ظلم پا بندگانو نکے ندے اللہ خاوند ظلم پا بندگانو کدعب آل فرعون داب اصل کی وئی علماء لکلی داب ویلے کی عادت تا او داب ویلے کی حال تا او دے کدا خبر دے مبتدا محذوف دا یعنی دعبو هاولائی کداب آل فرعون حال دی موجودو کافرو پدی خپل غرور و تکبر کی او دی دین پبندولو کی پشان دا حال دا قوم دا فرعون دے والذین اولا کافروا من قبلهم چمخ کی داغوینو کفروا بآیات اللہ انکار کرو دا اللہ آیاتننا فاخذهم اللہ بذنوبهم نرانی اولی واللہ پسبب دا گناہن داغوی ان اللہ بیشک اللہ قوی شدید العقاب طاقت والدے و سخ عذاب والدے ذالک دا عذاب او دا انتقام بأن اللہ پدے سبب بانے چی بیشک اللہ لم یکو مغیرا ندے بدل ان کے نعمت اندیو نعمت انعامہا چکڑی دا نعمت علا قوم پہ قوم بانے لکہ قریش بانے اللہ نعمت کرو رزق فراخو اللہ اور تخبل حبیب دا نعمت پتور رو لے گلو قرآن رو لے گلو امن و عافیتو لیکن آگئی ناشکریو کا نعمت بدل کو نو اللہ پہ قحط مسلط کو او دا عافیت پزے قتل کرے شو بأن اللہ پدے سبب چی بے شکا اللہ لم یکو مغیرا ندے اللہ بدل ان کے نعمتا دیو نعمت انعامہا چکڑی دا نعمت اللہ قوم پہ قوم بانے حتی یغیرو تردی چی بدل کی دی ماہا بانفسهم چی پہ نفس ندوی دی عقیدہ بدل کی عمل بدل کی اولا نعمت ناشکر شروع کی حتی یغیروا ما بانفسهم انفسهم نا مراد دوی زوات تی تردی چی بدل کی آغا چیوی پا نفسونو ذاتونو دوی بانے اعمال و احوال بدل کی اعمال و احوال بدل کی دی نعمت ناشکر شروع کی نو بس دا اللہ طرف نا عذاب پراشی وان اللہ سمیع علیم او بیشک اللہ اوریدن کے دے علیم و پوہ دے دیو جنا اللہ او نعمتو کی نو نعمت اخلینا ترسو چی او قوم دا دی نعمت نا شکری نی کری او دا دی نعمت مقابلہ کی دا اللہ نا فرمانی نی شروع کری نو اللہ کا نعمت موالی او الٹا پہ عذاب رو لے گی لکر اس سورہ روان دی سورہ ابراہیم کی ہوئی لئن شکرتم لازیدنکم کچر شکر مودا کو نڈیر بمکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کدعب آل فرعون اور تکرار انتراغ علماء لکلی چدا تکرار نئے
اول د دې حال ذکر کو په تکذیب کې چې دای ګره دا موجوده کافر چې څنګه قران او سنت دروغ نسبت کوي نو دادا سیدی لکه فرعون چې وکولو دیم چې وای د دې دا عادت مستمره چې څنګه جوړ شوه نو دا عادت د فرعون غونته ده یا اول آیات کې د دې حال ذکر کو چې دای د اخرت د عذاب مستحق دي نو په دې دوه آیات کې د دې د دنیا د عذاب استحقاق ذکر کړي اول آیات کې وی دای د اخرت د عذاب مستحق دي لکه فرعون او داغه نمخ کې کافر او دای قومونه چې څنګه مستحق دي آیات کې وی د دنیا د عذاب مستحق دي کدا به حال فرعون حال د دوی پشان د حال د قوم د فرعون نه اواز وی تا تکرار د تاکید د فارغ د تفسیر مدارک کې وی والذین آکسان من قبلهم چمخید دوینو کذبوا بآیات ربهم دروغ نسبت کړو آیاتونو د خپل رب ته فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک کړي موږ هغه په سبب د ګناهونو جرمونو داوي واغرقنا آل فرعون او غرق کړو موږ آل او خاندان او قوم د فرعون سره د فرعون وکل کانوا ظالمین او دا ټول ظالمان ان شر الدواب بشک بدتر بزند سرنا عند الله في حكمه وقضائه وحكم في سليد الله کی الذين هاكساني كفروا چ کافر دي فهم لا يؤمنون ندوی ایمان نروڑی دیکم شر الدواب و شر الناس انوی اشاره وا چه دی ددی خبری ندیر لری دی چه دی جنس د ناس نشی بلکہ دی د جنس الدواب نری بلکہ جنس الدواب کم پاغا دیر اشر افرادو کی الذين هاكسان عاهدت منهم چوا دور سرکڑی دتا منهم ددی کافرنا ثم ينقضون عهدهم وبعمات ويدي وادخبلا في كل مرة في كل معاهدة هر ذل کی کم ذل چواد کئی نماتئیے وهم لا يتقون او دید اللہ نے یریگنا یا وهم لا يتقون دی یریگنا دا انجام دا غدر و دا وعد خلافینا فإما تسقفنهم في الحرب کچریود مندل دی پا جنگ کی وعده ما کړو او وعده ما تکړو د کافر سره دا کافر چې معاهدین دي مدد د پاروتی فشرد بهم من خلفهم نو ير او قتلول دوی هغه څوک چې دوی رستو دي دای قتل کاو دوی په قتلولو هغه نور کافر يروا فشرد نو يروا بهم فقتلول دوی من هاغ چال خلفهم چه رستو دوی ندی لعلهم دیر پارا یذکرون چه دوی نصیحت واخلی و اما تخافن من قوم او کچری یریدتوی او قومنا خیانتا دلوز او دوادی ماتی دو چه دی خو خیانت کئی اغا عهد او وعد ماتی فانبجلیہم لا سوا پس خبر ورک دویتا د ختمی دو وعدی علا سوا چه شوی دوار برابر پا علم کی دا علا سوا دا پا موضوع الحال کے او پا مانا دا مستوین دے او د فاعل او مفعول دوارو نه حال له خبر ورته واسطه دویتا پدا سے حال کی چې شی دوارا یعنی تاسو دوی په علم کې برابر دای خصم وعده ما تکړي تاسو مرته خبر ورولېږي آیات مبارکه کې یو اشکالو چې دلته لفظ تخافن نراغله یعنی خیانت لا نظر اغله او دیو قوم د خیانت ير راو تو ورته واده ماته کا
نصرنگی نقض دا عہد دے کی درست شو. دا اعتراض او دا غی جواب امام قرطبی ذکر کرے. وَإِفَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَجُوزُ نَقْضُ الْعَهْدِ مَعَ خَوْفِ الْخِيَانَةِ وَالْخَوْفُ ظَنٌّ وَإِ کچری ویل شي چې سرنګي جائز دا وعده ماتول سره د یری د خیانت نه او دا خوف خزون نه نصرنګي ساقطيږي هغه یقین چې عهد ده د دې خوف سره چې دا ځون نه. نو جواب داو وای جواب په دوه وجه ده. دا خوف کله په معنا د یقین راځي لکه رجا کله په معنا د علم راځي. د دې کې د خوف نه مراد یقین ده. خوف دې کې په معنا د یقین ده. یا دیم جواب داده چې اذا ظهرت آثار الخیانه چې کله د خیانت آثار سرګن شول او دا خیانت په دلایل سره ثابت شو نو ال دا خبره نو یا خوف دی آیات کی په معنا د یقین نه یا دا آثار د خیانت په دلایل سره سرګن شوی. لکه نبی علیہ السلام تر چې کله مکی والو هغه صلح حدیبیه ماتکا او دا غید نقض عهد دلائل سرګن شول نو لار د الله حبیب په حمله وکا ورنه چې کله دی یو قوم سره عهد ده ناغه کې به اس قسمه نقض مسلمانان نه راوړي. او دې کې ترمذی او ابو داؤد شریف حدیث امام قرطبی ذکر کړي او ابن کثیر هم ذکر کړي. وې د معاویه رضی الله تعالی عنہ درومیان په منځ کې عهد چیرې مثال په تور دور مده و موږ به بل سره نه جنگيګو ناغه عهد ماته د ختمېدل رانږدې شو وکانه یسیر نحو بلادهم. معاویه رضی الله عنه فوجونه روان کړو سرحدات ته ځان نږدې کولو چې بس خو ادبا زمون د رسیدو پورې ختمه او موږ ور سره سوکو غزا وکړو. یو سړی پاس سورو او چغی والی الله اکبر الله اکبر وفاء الله غدر دی لخکر طرف لپاس منډ والی را روانو وی وفاداری وکوي غدر ونه کوي. نو چې یو قتل نو دا عمرو ابن عمرو رضی الله عنه او ورته معاویه رضی الله عنه ته خبرو لګلو بیمار الله د رسول صلی الله علیه وسلم ناوری دلی دي چارا اسوب چې دا د قوم په منځ کې عهد وی نو دیوا اغسن کئی ماتای وینا. نو ګره معاویه رضی الله عنه دا الله د حبیب په فرمان دمر عملو فرجع معاویه بالناس. معاویه رضی الله عنه فوجونه سرحدات ته نږدې کړو او چې حدیث واوري د حکم یو کو چې ټول فوج درا واپس. ځکه یاد ساتي ګره غدر دوکا دا په اسلام کې حرام او گناه کبیره. نو عهد ماتول وعده ماتول لاس شیره دا غدر ده او دا مسئله چې غدر او دوکه به مسلمان د کافر سره نه کوي. که مسلمان دوکي کوي نو بیا د دنیا کې اعتماد سو پچا کوي. انن خراشا مسلمان د مسلمان سره غدر کوي. حدیث کې راغلی لكل غادر لواء يوم القيامه دا هر یو دوکباز دا غره پاره د دوکي یو جنډه وي فرض د قیامت. ترجیح پر امام قرطبی ذکر کړي چې یو امام کا غادر وي د مسلمانانو امام دی او غادر دی نو ذهب اکثرهم الى انه لا يقاتل معه. مسلمانان به د خلافت کې هغه سره مرګرتیا کې جنگ نه کوي چې دوکباز خلیفہ دی. د غادر امام سره چې هغه وعده کوي او ماتي دا اصول نن د وعده سره نشته. یو سره وعده کوي بیا چې بل په خبره درنی نا وعده پځې پریږي او بل پلش وای ک غادر امام دی. نو د علماء اختلاف دی چې د په امامت او خلافت کې به جهاد د په مرګرتیا کې مجاهدین کوي کنا. امام قرطبی وای اکثر زمون په مذهب کې حنابلہ یاده دا مالکی یاده دې طرف ته لار دي چې د سره بسنه کی د په مرګرتیا کې jihad ونه کی. و اما تخافن من قوم کيريدت دیو قوم نا خیانتن دوادی ماتولو چې دی خو ادمات کا او خیانت کو او یقین دراره آثار داغه سرګن شول فمبز الیہم علی سوا
نو خبر ورکدیتا د ختمیدو د وعده او د لوز علی سوا چې شی دوار په علم کې برابر. ان الله لا يحب الخائنین بیشک الله محبت نساتی د خیانت کوونکو سره. ولا يحسبن الذين كفروا او خامخا گمان دین کوي یا کسان کفرو چې کافر ني سبقوا لا يعجزون دای الله عجز کول نشي. واعدوا لهم تیارے کوي د دوی لپاره اے مومنانو دا امر دی. واعدوا لهم تیارے کوي د دې کافرو لپاره اے مومنانو مستطعتم سمرچ وسوتا قدستاسو من قوتنا. حدیث د مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام د قوت معنا کړي وی هی الرمي دا غشي وشتلی لکه زمانہ کې غشي وشتلو د اوس زمانه سره د جهاد کوم اسباب چي نو داغی د وشتو مشق به امت مسلمانان حاصلې من قوت د وشتو د غشنا ومن رباط الخيل او د ساتلی د تیارولو دا سنونا اسونه به تیاروي ساتلی شوی اسونه به تیاروي. ترهبون به عدو الله يروي بتاسو پدی دشمن د الله عدوکم او دشمن تاسو پدی با خپل او د الله دشمن يروي. ځکه کافر مشرک يهودي او نصراني لکه الله دشمن دی نو دا د مؤمنانو دشمن وي. حدیث امام قرطبی وایي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې د قوت نه مراد اسلحه تیارول دي. القوه ها هنا السلاح. اگر چې حدیث کې دا فراغلی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په منبر ناستو مسلم شریف حدیث ته عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ما د نبی علیہ السلام نوار دل په منبر ناستو مسجد نبوی کې واعدوا لهم مستطعتم من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي. دې پیرو فرمایي منبر د فاسه کافر له تیارې کوي او قوت سره تیراندازی کول نخ په خول غشه وشتل. او حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام صحابو ته وزلوي وی تاسو بزر دے چې زمکه بدر فتح شي او الله وتعالى لکه مدد کولو کی کافی شي. وګوره یاد ساتي کړه کافر زور ختم شو فلا يعجب احدكم ايل هو باسهمه. یو سره د غشو سره لوبي داغه جوړول داغه وشتل پریزینا اجو جنرال دي وای ټول لوبي چې یو سره کوي نو دا باطل دي مگر کې یو سره د نخ په خول لوبي کوي اصل ادب ور کوي سورلی پز د کوي منډه پز د کوي نو دا د حق نه دي. د دې آیات مبارکه کې حکم دی به ذکر کړی چې الله رب العزت په یو غشي باندې بدري کسان جنت ته وردن نه کوي. حدیث د سنن ابو داؤد ترمذی او نسائی شریف کې راغلی. وګوره سره اسلحه جوړي دا غیر لپاره ګولې جوړي یا نور وسو طاقت د حکومت اسلامی میزایل او دا سيزونه جوړي نو په یو غشي جوړولو بدري کسان الله جنت ته وردن نه کوي. یو داغي جوړون کې چې يحتسب فی صنعته الخير داغه په دې جوړولو کې د خیر اراده ده چې دا جهاد لپاره استعماليږي دا نه چې مسلمان لپاره. دوی مغوښتیم کې او دریم داغي سر دریم داغي اغاغستون کې یو روایتو کې دا سراغلي یا یو جوړون کې شو یو د غشي لپاره غلرګي چې جوړولو اپ کې راغلي دارنګ راغلی چې صحابه کرام غشي وشتل او الله حبیب صلی الله علیه وسلم پراغه یا بنی اسماعیل ارمو فإن اباکم کان رامیا غشولای استاسو نیکو اسماعیل علیہ السلام غشي وشتل. نبی اوی د جهاد مشغول د اصله تیارې کول دا فرض کفایه دی. په خبره واده
په امت کې لکه یو کلی کې مثال په تور د ډاکټر د انجینیر د عالم د قاری او حافظ ضرورت وي نو مسلمانانو ته دا ضرورت هم ده چې اسلحه استعمالول اسلحه جوړول دا د فرض کفایه نه ده واعدوا لهم ترهبون به عدو الله وعدوكم يروي بپدی دشمن الله او دشمن ساسو واخرین من دونهم او نور دی لاود دی موجود او کافرنا ذکر جہاد خو تر قیامت جاری دا الله د حبیب فرمان دے لا تعلمونهم چتاس وغین پیجنئی اللہ یعلمهم اللہ پیجنی وما تنفقوا چولگوی تاسو من شین نسشنا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی جہاد دا پار معالات واغستل اور اللہ لارکی مسولگول یوفی الیکم نپورا بدر کلیشی تاسو لداغی اجر وانتم لا تظلمون او تاسو سرا ظلم بو نکلیشی دیو جن جہاد پر نیتبان اصول ساتل دی بارک اسلحی ساتل نبی علیہ السلام تا غامل راغل وزلالم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ما تا زکاة رانکو نو اللہ حبیب ورتوی دا خالد بن ولید نسو غاڑی او ټول مال په اسلحه او په آلاتو د جهاد کې بن کړي او چې څور سره راځي نو پاره باندې آلات د جهاد دي دې لپاره اصول ساتل دې لپاره اسلحه دا ټول د مسلمان مؤمن سره دا د پاره او اجر دی او دا په فرض دي دا په دوانه څه شی فرض دي ته وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او کچر میلان کولو دی صلح تا کافر صلح تا میلان کئی فَجْنَحْ لَهَا نُتم میلانو کدیر پارا ور لہا ضمیر د مؤنث للسلم تداخل کو علام کیا ہو مذکر نکل و یوشے حمل وی پخپل زد بانے دا سلم حرب دا سلم صلح ته وای نو دې دې کې دا حمل له خپل ضد چغه ته حرب وای او حرب مؤنث سماعی دی نو داغه په اعتبار دې ته لها ضمیر راجع کو دا یو قول او بعض علماء لیکلي چې نا دا لسلم کې صلح چورته وای نو دا مؤنث ته ذکر لها ضمیر ورته راجع کو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او کچر میلان کوي کافر صلح تا فجنح لها نتم ورت میلانو کا وتوکل علی الله او بر وساو اعتماد کف الله انه بشک شاندار هو السمیع العلیم دا الله اوریدن کې او په هده آیات مبارکه کې علماء اختلاف امام قرطبی موي دی آیات بارک اختلاف تے چھ هل هي منسوخه ام لا دا منسوخ دے کنا نے امام قتادہ او حضرت کرما رحمهم الله وی چھ نسخها فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم وقاتلوا المشرکین کافا وی دی آیاتونو سره آیات منسوخ شوه او دی وی دا دوار علماء چې سوره براءت ار صلح اغا بس منسوخه کړي یو سره ویا لا اله الا الله وی او یا وقتلوا لش یو قول آیات مبارکه کې داو یو قول آیات مبارکه کې داو او سو کوئی ناسخ د دې لپاره دا آیات ته فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون وی سستی مکوئی او کافر صلح تمراولی وی دا آیات دزید پار ناسخ دے و بعض نور علماء وی چھ نا آیات منسوخ نرے بلکہ دلتا وی کہ او کافر صلح کئی او جزیہ قبلے نو جزیت قبول کئی لیکن نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کرے وا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعده من الائمه دا غین پس نور ائمه د بلاد د عجم سره باز صلح کړي عین جزیه واستوا او غی په خپل دین پریخي وهم قادرون علی استیصالهم غی دای په قتل القادر نو سم علماء دا لیکري وای کده مسلمانانو په صلح کې مصلحت وي
نصلح وکي. نو دا آیات اوسم منسوخ نه او به داغي مثالونه ذکر کړي چې نبی رسول الله سور مکو کې صلح کړي. نبی رسول الله چې صلح حدیبیه تتلو عمره تراتلو نو چې حدیبی مقام تر ورسېدو نو الله د حبیب او خدا سے ټکر غونته والے بدرې خوري نو صحابه په आवाजونه وکړ نو الله حبیب ورته आवाजونه مکوي زما راو خانه ټکر وي نو بدرې خوري نه عادت ته ولکن حبسها حابس الفیل اغزاد دا بندکا چې کوم ذات د کور ناتیان والا بند کړ اے حدیبی مقام کې او حفظ مکه کې ناستا او غړی واچولا دا الله تعالی طرف نه مامور او الله حبیب فرمایلی نن چې ما نه دای سم مطالبه کوي او د دې کور د بیت الله عزتی پکې نو زباغه منم دارنګ الله حبیب صلی الله علیه وسلم غزوه احزاب کې انصار راجم کړ ویر تاسو لري تکلیف ته دا وره سوره یوم عاشورا کافر محاصره کړي مدینه کې دن يهود موادمات کا او ټول خلق راجم شوه یو اتفاق تاسو لراغله نو کوم خو دې سره رسول هو د مدینی منوره د دې میونه بس ورکو په دې طریقې وا صلح وکړو نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه را پاسل پیر الله حبیب کدا خبره دا وਹੀ طرف نه کومه تابعدار یو او کو وਹੀ ني نو یې مونږه او د مکی والا چې کله په حالت شرک کیو مونږ هم د بوتان عبادت کولو دیوم کولو مونږه الله نه پیژندو نو الله عبادت کولو وی قسم می الله په ذات چې زمونږ د مدینه د ونو یو کجوره دای نشو خوړې یا به ملمو یا به پیسیرا کولې نن چې الله مونږ په اسلام باندې عزت من کو وی والله لا نعطيه الا السيف قسم می چې د توري نه بغیر مکی والو لبل شي نه ورکو الله حبیب ډیر خوشاله شو الله حبیب ډیر خوشاله شو په دی باندې د دې وجنه ګڼ مثالونه امام قرطبي ذکر کړي چې کله صلح کې فائدہ را او مسلمانان بیا کمزوري یا بل سوجرا نو بیا ودا غدور خلیفہ دا اهل علم او دا اهل الحل والعقد او دارنګ د تجربه کار او مجاهدینو د مشورې مطابق صلح کوي انه بیشک شاندار هو السمیع العلیم دا الله اوریدن کې العلیم او په هره و یریدو کچر اراده لري دا کافر کای خو صلح خو مقصد دوکلا ای یخدعوک دا چې دوکو کی تاسرا فان حسبک الله نو بیشک کافی دے تا تا اللہ ادم وګور مسلمان په کو ګور کلس صلح نومي خو مقصد دوکي لکه نن اکثر کافر داسي دي چې کله پوښي چې غیر شو او بل سنکی نو بیا او رسول هو او چې کله بیا موکه جوړیږي الله رستوي ولا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه کافر د مومن مبارکی نہ اللہ لګوري نہ قسم لګوري او نو وعده لګوري و یریدو کچره اراده ده یخدعو کچتا سردو کو کی فان حسبک الله بیشک الله تعالی کافی هو الذی الله ذات ایدک بنصره چې مضبوط کړي ته په امداد خپل او بالمؤمنین او په مهاجرین او په انصارو اے دا بالمؤمنین چې نو د دې زمانه خصوص نو کنا او نو زموږ نه مخکې صدایوالو او نه دا غینه مخکیو تر دې چې تابعین او تبع تابعین نو د مؤمنان قران چاته وای دا د قران گواهی دا چې انصار او مهاجرین مؤمنان نو چې کله الله د صحابه د ایمان گواهی پیش کړي نو کو هغه متل ویلوم الخفاش لا یضر الشمس خاپی رک د نور رڼا په بدلږي او په نور رڼا ملامتیا وي نو غیله څه تکلیف نه دس وبالمؤمنین دا قرآن گواهی دا چې انصار او مهاجرین ټول ته مؤمنان وي وبالمؤمنین او مضبوط کړي حبیبت په مهاجرین او په انصار والف بین قلوبهم او د دشمنانو بل اعتراض دفع کوي و يردا خو په خپل منځ کې دی نه لګیدا علی رضی اللہ عنہ د شیخین وینه لګیا ورته په زور خلافت غشته الله او الف بین قلوبهم
ود دین دشمنان مجوړوا محبت راوستره الله په من د زونو د دوی کې الله د دوی په منس کې الفت راوسته لو انفقتا کچره تعالی ګولوي حبیب ما عمل او دولت فی الارض چې پزمک کې جميعا طول ما الفت بین قلوبهم نتاب محبت نو راوسته په من د زونو د دوی کې ځکه د لالچ محبت خو هغه وخت کې چې لالچ وی او چې ختم شو نو محبت نی لکه بعض خلک پی راغی دوستی او تعلق او راغی سیاسی تعلقات د دنیا د وجره نو کوم ملاوی خدای او ایران میډل او پارٹی دا او سر په ورکوم او چې نه ملاوی ګنو بیا ناراض ما الفت بین قلوبهم تاب محبت نے روستے پمند زنودی کی ولکن اللہ الف بینهم لیکن اللہ محبت روستے دے پمند دوی کی دار مہاجرین اور انصار په منس کی اللہ محبت روستے اللہ ویدا خپل منس کی رونه دی رحما بینهم خپل منس کی ډېر رحم دی او یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا سرونو او دا سه محبت چې دنیا او مثال نشي پیش کوله سورہ ال عمران کې اندر تدا شان آیات تیر شو یوصل درې وی وکنتم عدان فالف بین قلوبکم دارنګ سورہ مریم کې مرا روان دی آیات 96 نمبر انه عزیز حکیم بیشک اللہ غالب دے او حکمت والدے یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ اللہ در تکافی دے حسبک اللہ اللہ در تکافی دے ومن اتبعک من المؤمنین او هاغ چاہتم اللہ کافی دے چروان دی تاپسد مومنانونا دیکھیں وہ حافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی رنبنی جل کے آیات گڑ توجیحات ذکر کری اور دا توجیحات تفسیر روح المانی کی ذکر رہے یو توجیح آیات مبارکہ کی دعوی یو توجیح پا آیات مبارکہ کی دعوی چی دعوی من اتابا کی واو عاطف رہے اور دا پاغا کاف مجرورہ حسبک کے کم کاف چرے نو پاغے بانے عطف دے او جائز دے عطف پا ضمیر مجرور بغیر دے عادے دا حرف جر نا پا مذہب مختار بانے وی سوک چی منع کئی نو دا کول درست نے حافظ ابن قیم رحم اللہ ہوئی یعنی عطف پا ضمیر مجرورہ بغیر دے عادے دا حرف جر نا پا مذہب مختار دا درست ہے او سوک چی وی منع کوي نو دغه خبره کمزور ده نو یو آیات کې دعوا اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ کافی دیتا تا اللہ ومن اتبعک من المؤمنین او کافی دے اللہ هاغ چاہتا چی روان دی تاپسی دا مومنانو نام دویم قول دا ذکر کرے شرا واو دیدے کی پا مانا دا معادے او دا من پا محل دا نصب کرے او عطف دے پاغ موضیت فإن حسبک اللہ نو مانا دا اللہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ یکفیکا ویکفی من اتبعک من المؤمنین او اللہ کافی دے حق چاہتا چروان نیتا پسید مومنانو نام درم قول دا ذکر کرے چدا من پا موضع الرفع کرے بنا بر ابتدا اے ومن اتبعک من المؤمنین دا مبتدا شوا او خبر محذوف دے فحسبهم اللہ اللہ ویت کافی دے اور آدم را تکلف ہو لے کرے نو ایګور کافی کې دل یواز د الله کې بل څوک چاله کافی کې دی نشي پوښه په خبره باندې او دې بار کې د پاک غن آیاتونه دي لکه ګور مخکې آیات کې تیر شول آیات 200 ختم کې وای فإن حسبک الله اے حبیب الله درت کافی ہے اللہ درت کافی ہے
سورہ ال عمران آیات ځان سروری کوي آیات یوسل دریو آیم قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل کافر ورتوی چر کافر نورم ډیر راجم شول دا خطا سو مقابله لراځي ندی حسبنا الله ونعم الوکیل سورہ زمر کې را روان دي آیات ګورې د سلیشه می پاره پاول مخ کې شپږ دیر شمایات سورہ زمر کې چې الله یعنی کافی والے دا اللہ پورے خاص سے شپږ دیر شمایات ګورې التو یلیس الله بکاف عبدا آیا اللہ یوازی کافی نے خپل بندتا نو پدی اعتبار وانی دا حسب دا اللہ پورے خاصو کافی کی یواز اللہ نزکا دا مانا حافظ ابن قیم رحم اللہ و ادرس سنرا چی اللہ درت کافی و مومنان درت کافی یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ ومن اتباک من المومنین اگر شروح المانیو دے اوی کی تاویلات کری چی دا اللہ کافی کے دل اللہ دا شان مطابق دی دا مومنانو کافی کے دل دا غید شان مطابق دی یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام حرد المؤمنین علی القتال تیزی ورک مومنانو تپ قتال فی سبیل اللہ دا امر دیکھ پل حبیب توئی دا مومنان جہاد تتیز کا او تحریص ستوئی الحس علی الشیء یوشیل سوک تیزے اے نبی علیہ السلام تیزی ورک مومنانو تا فجہاد فی سبیل اللہ تا اللہ پلار کی دے جہاد دا پارے تیز کا او پدی ورطا تیزی ورکا چی دے جہاد دا پارے سشی تیش ایکن کچریوی منکم تاسون عشرون عشل کسان صابرون صبرناک یغلبو میتین نغالب برازی پدوسو پخوا ابتداء اسلام کی جہاد یو پلسو یو مومن بدلسو کافرون نتختیدو کچریوی پتاسو کشل کسان خو صبرناک یغلبو میتین غالب برازی پدوسو ویکم منکم میتن کبی پتاسو کسل کسان یغلبون غالب برازی الفن پزرباننی من الذین لا کسانو نکفرو چی کافرنی بأنهم پدی سبب قوم لا یفقهون چی دیو قوم نے چی پوہینا ابتداء اسلام کی دا حکم فرمائی الان خفف اللہ عنکم تخفیف کرے دے سانتیا کرے دا اللہ تاسنا وعلما واللہ تپتوا ان فیکم ضعفا چی بیشک پتاسو کی کمزوری دا فیکم منکم کوی پتاسو کی مئتن سل کسان صابرتن صبرناک یغلبو مئتین نغالب برازی پدو سو امام قرطبی وی دو علماء روح المانی وی چی دی کی دو علماء اختلاف دے چی دا نسخ حسابی کی کنا مخکینی یو پلس جنگ دے اس وی یو پدوا نو دا حکم دا مخکینی حکم لپارا ناسخ دے کنا ناوی دی کی دو علماء دو قولو لری چی دا تخفیف نسخ دا کنا نوئی بعض علماء دا غورکڑی دا دویم قول چی دا نسخنا وی دی تخفیف دا سی مثال لے لکه مسافر تا روجہ ویر خیر دے که روجہ خورے حکم مسافر روجو نی ونو زمون مذہب کی عظیمت دے کنرے یو سڑے مسافر دے نو حالت سفر کی کدل مشقت دے روجہ خورل ورتسی حکم دے نیسی نو عظیمت سے نوئی دا نسخ نرا بلکہ یو پلس جنگ دل عظیمت تے نو دا یو دو سر جنگ دل رخصت تے او بعد علماء دید نسخ قائل او دا منصوب کرے جمہور ہوتا چر جمہور داوئی چن دی آیات سراغ مخ کی منسوخ شعر دی سراغ مخ کی حکم منسوخ شعر الان اس خفف اللہ عنکم اسانتیا کړی دا الله تاسو نه والله تپتو چې تاسو کې کمزوري دا نو کوي پتا سو کې سل کسان صابرتن صبرناک یغلبو مئتین
نو غالب برازی په 200. او دا مسله د مخ کی واضحه شوه او د تفسیر روح المانی والا دلتم یو رایه ده او مخ کی سوره بقره کې تیرو خو رایه باندې احکام القرآن مولانا محمد ظفر احمد عثمانی تانوی رحم الله رد کړي او قول امام قرطبی رد کړي چې ګوره یو مسلمان ک یو پلس یو پسل یو د زربانه حمله کوي نو دایری مسلمان سوي دا بدلوي مقام یو ک د زور سره جنگي لکا الله رب العزت آیات کې دل تیر شول وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ كَوِي پتاسو کی الف نظر کسان یغلبوا الفین غالب برازی پدوزرو کتاسو کی کسان لی نو غالب برازی پدوزرو بإذن اللہ دا اللہ پا حکم دا اللہ پا مدد و توفیق واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبرنا کنے واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبرنا کنے او تاریخ د دین گواهه چې صحابو کې شپېتو زورو سره جنگي دي شپېته کسان دا شپېتو زورو سره جنگي دي ما کان لنبی ندی درست د فارد نبی علیہ السلام ان یکون له اسرا دا چې شیدی دای د پار قیدیان حتا یسخن فی الارض تر دې چې ویني توي کی پزمکه کې الله خپل حبیب ته وای خپل نبی ته وای چې زما حبیبه قیدیان باندې نه جوړول د بدر د کافرونو بلکې دای ویني بده توی کړی وي وګوره لکه مزروجا معافی د دې په دین کې حکم دی نو دا د کافر ویني تویول د دې حکم دی دا الله حکم دی تبت قتل او دا سه خلق له عیب په نظر قتل د سړی نه ایمان بتلو خطر وي حتا یسخن فی الارض تردی چی وینی توی کی پزمکر کی تریدون اراده لرئی تاسو عرض الدنیا دا سامان دا دنیا واللہ یرید الاخرہ اللہ اراده لرید آخرت واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و خاوند حکمت تے اصل کی آیات مبارکہ بارک مفسرین لکھی د بدر قیدیان چې کله الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په لاسو کې رالل امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي نورو کتابونو کې ذکر ہے او یا کسان قیدیان راوستل پاره کې عباس رضی الله عنه دا الله حبیب مشوره صحابه سره کما ترون فی هؤلاء الاسارا وی تاسو د دې قیدیان مبارک کی سوای ابو بکر رضی الله عنه دا مشوره پیرا اللہ رسول قوم نے دے اہل نے دے پریگی دا کہ دیشی اللہ دویتا دا توبی توفیق ورکی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رایا عمر رضی اللہ عنہ ہوئی پیرا اللہ رسول دا خلق دی جتا تے دروغ نسبت کر تیر مکی مکرمین راشڑے او تاثر جنگونا کئی راوان دے کچی دا سرونتی ہوا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ میرا اللہ رسول اللہ سے بوکو یو کند کی وہ اربل کو اور ایر خشاک بور تراڑو میرا طول بوس فضو عباس رضی اللہ عنہ ایرا خبر ہو رہے تھے ندی دوارو تھے تاسو غسل رحمی کٹ کا نبی علیہ السلام وردن شکور تا او اسی ملوی کچھ بار رہو تو نباز خلق ہوئی شیر بار روزی من ابو بکر رضی اللہ عنہ خبر ببنی چاوید عمر رضی اللہ عنہ پا قول با عمل کئی چاوید عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پا قول با عمل کئی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہو تو صرف دا عمر خبرے ہوکا وی اللہ دا باز خلق زرون نرمائی نو دا سے نرم کی چی دا شودونم دیر نرمی او اللہ دا باز مسلمانانو زرون دا کافر و دا پاردا سے سخ کی چی دا کانو نمدائی مقابلہ کی سخ او بے ورتے مثلو کیا ابا بکرن ویستا مثال پا مثل ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام ویلو فمن تبعنی فإنه منی ومن عصوانی فإنک غفور الرحیم سورہ ابراہیم شپک دیر شم آیاتو لکھئی آیات الترازی او
مثال ستا یا ابا بکر په مثل عیسی علیہ السلام نے عیسی علیہ السلام بوئی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ کا عذاب ورکے نوم دے بندگان دی کہ بخنو ولکے نوم غالب و حکمت والے. او استا مثال ہے عمر رضی اللہ عنہ کو مثل موسیٰ علیہ السلام دے. موسیٰ علیہ السلام دے فرعون او دے بارک ویلو ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. سورہ یونس کی اتھیم نمبر آیات تے اور سورہ مائدہ آیات یوصلت اللہ سمزان سروری کے. او استا مثال اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لقد حضرت نوح علیہ السلام پا مثل لے وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. وی اللہ یو کس او یو کورم دا کافرون پرینزی یو کورم پرینزی. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ہوگا تردی مشورہ آخر کی پدیر آلا چی دا دین فیدیہ واغستے شو. نو عمر رضی اللہ عنہ ازرالم چی میو قتل ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دوارا ناستی او جاڑی سبا چرالم نو دوارا ناستی او جاڑی نو ماوی خبر را کئی داولی جاڑی کمال جڑا رازی زب مجاڑم او کن رازی پزور بجڑا راول. اللہ حبیبی جاڑم ستا پا مرگرو چی فدیا غستی دا مخامخ یونا ویداونا در لخکاری عذاب دے دے پر دا غستی دے. اللہ پا دے ناراض ہو چی داولی کو فدیا واغستا. اللہ کخوا خوا چی دا دشمنان دی اور سرون اوہی ورہ اللہ تا دا دین دا دشمن قتلول دور محبوب دی. و دا عذاب لرانغ نمخ کی ویلی وما کان اللہ معذب وانت فیہ. دا آیات اللہ رولے گلو ما کان لنبی ندی درست پارد نبی علیہ السلام ان یکون له اسرا چی شیدی دا غید پار قیدیان تاید پار دی قیدیان شی حتی یسخن فی الارض تردی چی وینتوی کی دی پزمکہ کی وینتوی کی پزمکہ کی. او اسخان وینتویولو توی اسخان مانا سوا وینتویول حتی یسخن فی الارض ویبالغ فی القتل مبالغہ پا قتلولو کی دیتا اسخان ہوئی. اصل کی سخانت مانا صدا زنی وقت دا بدن دا لاس بوری غنتشی او زنی وقت دا باز اندامون دا سجدو دا وجن لکا دا پوندی پشان کلکشی کل تندی کی دا سکلکوال غنتراشی. نو اصل کی دا سخانت مانا دا دیئے کی مانا سوا المبالغت فی القتل والجراحہ چی خو کافر زخمی کی دا چا لاسنی دا چا خپنی او سپکی قتل کی اسحان دا ماناو. تریدون عرب الدنیا ارادل رئی تاسو دا سامان دا دنیا چی تاسو دینا فدیہ لئی غنیمت بطور. واللہ یرید الاخرہ اللہ ارادل رئی دا آخرت. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب و حکمت والے. لولا کتاب من اللہ کچر نوے غلیق دے طرف دا اللہ نا سبق چڑوان نے تیر شعرے لمسکم نخام خارس دلب و تاسو تفیما پاغ فدیہ کی اخستم چی تاسو دے کافرون واغستا دے قیدیانونا عذاب عظیم عذاب لین. کتاب من اللہ سبقا دین سے مراد دی ندی کی امام قرطبی گن اقوال ذکر کری چدیر کی کتاب من اللہ سبقن سے مراد دی یو دار احلال د غنائمو کدا غنیمت حلال نوے چی نور امتنو تخو اللہ حلال کرے نو دی امت حلال وے نو یو قول لا دی چی کتاب من اللہ سبق غنیمت ادرتا حلال کرے. تحلیل د غنائمو تی مراد دے دویم قول دا ذکر کرے کچری نوے حکم دا اللہ طرف نہ چڑوان دی تیر شوی غص چی مغفرت اللہ لأہل البدر اللہ طول بدرین صحابہ کرام سکڑیو معاف کڑیو. حدیث صحیح کے راغلی وی اللہ پا نظر رحمت دا بدر صحابہ تو قتل وی اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم
ما درته بس معافي کړي. بدرین صحابه ته معافي اعلان شو. ورلم بنه جهاد الله ته دومره خو ده صحابه کرام خټول سره الله رضا ونګي وعده کړي. خو د بدرین په کلوې مقام ده. دریم قول دار چې دا عفد الله دا د دې ګناه کتاب من الله سبق یعنی الله بس دا معاف کړي. الله دا معاف کړي. او سلورم قول دا ذکر کړي چې هغه حکم نه مراد دادی چې د وجود د نبی عليه السلام الله وما كان الله معذبهم وانت فيهم. او پنځم قول دا ذکر کړي چې کتاب من الله سبق دار الله دا لیک کړي چې ما یو قانون یو قوم ته جوړ کړی ني او دای داغه مخالفت کی زیرانه سمنه په سوره توبه کې را روان دي. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نچون کې دې فدیه د نه اوستو چې دا فدیه مالای بلکې قتل کوي نصر راغله اجتهادي غنته مسله وا. او شپږم دار وای کتاب سابق نه مراد سره چې الله فیصله کړي چې واړو ګناهونه معاف کړي په سبب د اجتناب د کبائر. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لدا یو اجتهادي خطا غنته وا او دای خو د کبائر نظام ساتلو نو الله قانون داو لولا کتاب من الله کچره نو غلیک د طرف د الله نه چوان دي تیر شوی لمسکم نخام خارسیدل بوی تاسو تا فیما پاغس کی اخستم چه تاسو کم فدیه واغستا عذاب عظیم عذاب نوی. بیابای صحابو دغه فدیه نظر کی کرکا غنته کولا چیرا اللہ دو رسخ وعید رولی گلو نو دا فدیه بگنی مول درستنی الله اوس چې مسکړي نو دا غنیمت دی او دا فدیه درته حلال ده. فکلوا خری مما رغسنا غنیمتم چې تاسو غنیمت حاصل کړي حلالا طیبا حلال پاک. واتقوا الله او الله نه ويریږي. کافر درونیو او هغه فدیه کې پرېغو ندیته غنیمت او حلال طیب وي. واتقوا الله الله نو يريږي ان الله غفور رحيم. بیشک الله بخون کې او مهربان دی. یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام اور دین پس کې دیان نیول داغه د پرې خودو داغه دې سره تعلق نو دا الله حبیب ډیر نیولی او پریخي ان پس ډیر کې دیان نیولی پریخي لکه اصل کسان یونی ولو به پرخل معافی کړ. دا آیات د دې بارک خاص هو چې دغه ځکه د دین د فدیه غسل الله تسلو الله رب العزت تخخلو. یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرى او فرمایا هغه چاته چې پلاسونو استاسو کې دي د قیدیانو نا یعلم الله فی قلوبکم کمالون کو اللہ استاسو پدی ظنو کے خیرن ایمان. بعضی پکدا سے ہوئی عباس رضی اللہ عنہ ورته ہوئی تا اللہ حبیبا زخر مخکنا مسلمان امیر پزور دی روستے انمان اولی فیدیہ لے دا اللہ حبیبی اس پا فیدیہ ورکے دی دو رونو بریم ورکے او تچوئی جماز رکی ایمانو واللہ پزنو پوئی کچری حقیقت کستاز رکی ایمانو دا کم فیدیہ چلی ورکا د دین بسوشی بہترین با اللہ تعالی درک. اور عباس رضی اللہ عنہ یو انصاری صحابی نیولیو ابل یسر کعب ابن عمر دا غنوم اډیر د خط نوړو کې سړیو او عباس رضی اللہ عنہ دنګ لور سړیو نو دوی مانی ولې عباس رضی اللہ عنہ یې تعلیم نیولې نو آغا صحابی ته نبی علیہ السلام ویشی ته په دې اصرار مکو چې مارانی وې ته ورکه زور غټ سړی نشي تر دی ودا سره ملائکه رانی ولې دې په خبره ندا دې صحابی په خیت کې او الله حبیب ترو رشتہ داری نوې دا قیدیان چونی وشول یو شپه نبی علیہ السلام ته خوب نور تلو نو چا ورته قربان بیگا ہوتا سو له خوب نظر تلو دا الله حبیب وی عباس رضی اللہ عنہ پات کړو کې چون کې کېدانو تړو غزهرګه کول مات خوب نه راتلو هغه د وجود
دا صحابو ته چې پته ولګی رات کړی مت کړی تیریس د خپل سره د زیرګی د وجه نه الله حبیب ته چې فریاد کولو خوب نور عباس رضی الله عنه مبارک راغلی چې دوی د الله حبیبا تاسو وایي چې زه خپل فدیم ورکوم او د دې دوه ورونو به ورکوم نو ما سره زور مال چته نو الله حبیب ورته دی وخت یو خبر وکا عباس رضی الله عنه مخکنم د ایمان اراده لرلی واو پټ مسلمانو او دې سره نورم دا غیسو شو نورم دا یقین راغی نبی علیہ السلام ورته وی چې ما سره نشتا نو فَإِنَ الَّذِي دَفَنْتَ أَنْتَ وَأُمَّ الْفَضْلِ ویتا او بیبی چې دی پنی مشپرا پاسې دی وای چې سبب د بدر جنگ راځي او غمال مفاغزه کې خخولو تا ورته پته لګی ناس نه دی کې رز قتل نشم لدا وتا د پاره یو د بچو د پاره وای نو عباس رضی الله عنه ورته وای چې تاسو له پته د الله حبیب ورته وای اخبرنی ربي الله اخبرنی اشان د انبیاء علیهم السلام دا چې تا پیران میرانو کې نه موږ پوي ګوي په غیب الله حبیب ورته وای الله اخبرنی عباس رضی الله عنه اشهد انک صادق والله اله الا الله وانک رسول الله وی ز گواہی کوم چې ته رښتینی دا الله نه بغیر بل اله نشته او ته الله رسول ودا هو تور شپه د تور شپې په تیار کې ما او بیبي می پکور کې هغه پیسې پزمکه کې خولې او دې کې ور الله وعده وکور سره چې کچر تاسو پزونو کې وی نو الله به دې غوړه درکړي یعلم الله فی قلوبکم خیرا کمالم کو الله تاسو پزونو کې خیرن څه خیر یعنی ایمان او تصدیق یوتکم نو درب کی تاسو تا خیرن غرا مما اعمال نوخذ منکم چې واغسته شو تاسو نا پدی فدیه کې ويغفر لكم او بخنبو کی الله تاسو لا و عباس رضی الله عنه ورستو وی چې الله خپل وعده پوره کړ وی ابدلنی الله خیرا من ذلک دا الله عجیب وادي خو زمو استاد په الله یقین پیدا کی وی ما خو فدیه ورکا والله وی چې دینه به بهتره در کوم وی زمان نن شل غلامان دی او تجارت کوي او هر یو شلو درهم کار کوي او ما ته الله ورد زمزم د وبو د خلقو توبور کولو دا یعنی انعام امراک عباس رضی الله عنه د زمزم وب تقسیموله او دا عرب یو فخر د ملما د حاجیانو د معتمرینو خدمت او دا ورته په میراث کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام نه پاتې وی زدا نه خو چې زمزم د وبو د خدمت مقابله کې ما ته مکی دا ټول مال شي او بیا چې کله مال د بحرین راغی حدیث کې راغلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د سکو او مجھے ترغیو نو کجره تقسیم کو عباس رضی اللہ عنہ تیرا شتم تیوالا ناغذان لپاندو ترولو پیسو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے ویزا کتر پا منظری پہ ویل اللہ حبیب روچتے کرالا اللہ حبیب زند روچتم وی چالو آئی چه روچتی کی وی دور پانی یو سا چه سم روڑیش ناغو پشابانی راوارو لے اور روانو دا اللہ حبیب ورطا قتل او تبسمی کولو دیکھ دا اللہ غوادوا او دیکھ دا امام قرطبی دام ذکر کری دا نبی علیہ السلام زمم پدی قیدیانو کرا غلو عام دا کافرو سر پدی کی جنگی دو نداغد خلاصول لپارا ابو العاص داغد خلاصول لپارا داغد بی بی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اغهار رولے گلو چکل اغو دیدا نو خدیجۃ الکبرى ورته ورکړ فلما راى رسول الله صلی الله علیه وسلم رق لها رقه شدیده کله چې الله حبیب غهار ته وکتل نو ډېر سخت نرمي په پزړه کې رااله او په جړاش ځکه دی بی د الله د حبیب هغه خدمات کړو د مکی په دور کې دی چې څه کړی کنا د دې وجنا هغه چاره دی وجنا علماء لیکلي وایي د دې مقام په ټولو بیانو کې لوي او ډېر کمال فهم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ته جبرئیل علیہ السلام سلامونه وی
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حدیث کې راغلی صحیح حدیث ته دی بی لاسو کې سراغستی او خوراک راړل جبرئیل علیہ السلام ناستو وی حبیبا الله را لګله او رب کریم وای چې زما خدیجه الکبرى علیہ السلام وایا علماء لیکي دي کمال فهم د دین معلومیږي چې کله نبی علیہ السلام ورته بی دا جبرئیل ناسته او سلام در باندې وای وګوره الله سلام چې چاله راشي نو څنګه جواب ورکړي نو دا دیوی ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وی الله په خپل سلام دی او الله په طرف نه سلامتی راځي زبا الله لسنګ وام چې والے السلام وی په جبريل السلام نو دی بی ډېر لوی شان دی آیات کې الله وعده یوتکم خیرا مما اخذ منکم درب کی تاسو تغور داغنا چه غستل شوید تاسو نفیدیه کی ویغفر لکم او بخن بدرتو کی واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے و مہربان دے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کچر اراد لری خیانتک تاثر خیانت کولو فقد خان اللہ نبی شکر خیانت کرو دا اللہ سر من قبل مخی فامکن منا اقدرک علیہم نو تی قادر کی ددی پنیو سنگ دیونی ولو دی تلل را دی وصل نو کدی خیانت کول غاڑی بیا بے اللہ تا پی قادر کی حبیبا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و حکمت والدے ان الذین بیشکہا کسان آمنو چیمان روڑے وہاجروا ہجرت کرے وجاہدوا باموالہم او جہاد کئی تخفلوا مالون سروان فسم تخفلوا نفسون سرا فی سبیل اللہ اللہ لارکی والذین آووا ونصروا او هوا کسان آووا چه زیور کرے دے دغی مہاجرین تخفلوا کورون و اخفلوا زینو کی ونصروا او دے امداد کرے دے اولئک بعضهم اولیاء بعض دغ مہاجرین و انصار بعضی دوی دوستان بعضی دی لکه مخکې تیر شل الف بین قلوبهم دلته وی اولئک بعضهم اولیاء بعض صحابه بعض دامنو چې ایمان وروړي ولم یهاجروا او تروسه هجرت نه کړي حالان کې هجرت په مکه نه مدینه منوره ته فرض مالکم نشته تاسو لرا من ولا او معنا د دوسری غسته او سو کوئی د دین مراد وراثت ته تفسیر معارف اور روح البانی کی دوارو ویلی چی دیدے کی دو ولایت نا مراد وراثت تے دباز مفسرینو پنیس او بعد دیدے کی دو ولایت غمانای لغوی دوستی او امداد او اعانت مراد کرے نشت دے تاسو لرا من ولایتهم من شیئن دا دوستی دا دوینس شی راستا او دوستان ندی ندی اعانت او امداد پتا اس لازم ندے یا مراد تی وراثت تے آغا پا دار الکفر کے تا پا دار اسلام کی ندا آغا پا نشتے تاسو لرد آغای دا وراثت نسشے حتی یحاجرو تردیچ آغای حجرتو کی وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ ہجرت خوینے نکڑے خو مسلمان او مومن دے نو که مدد غواری تاسو نے فی الدینی دی دین پا معاملہ کی فعلیکم النصر نو پتاسو دا غی مدد و نصرت لازم دے اللہ علا قوم مگر پا مقابل دیو دا سی قوم کی بینکم و بینهم میثاق چی پا من ستاسو پا من داغی کی کلکاو مضبوط وعدوی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاک چتا سو عمل کوئی لدن کے والذین آکسان کفرو چی کافر دی بعضهم اولیاء بعض بعضی دوی دوستان دا بعضی دی اللہ تفعلوه کچر مونکل حغس ویدا کم حکم چی دی دو آیاتنو کیو شو دو آیاتنو کسو حکم شو یو حکم دارے حکم دی اول آیات کی دی ایمان د هجرت د یو بل تعاون د یو بل دوستی الا تفعلوه کچره ومنکل هاغه چې تاسو له حکم کړی شو مؤمن د مؤمن مدد نه کوي مؤمن د مؤمن سره دوستی نه کوي کافر مؤمن راګر کړو دا بل په تماشا ده
نو تکن فتنه فی الارض پیدا بشی فتنه پزمک کی و فساد کبیر او فساد لوی نرم دا شعر کنه یو مومن راګر کړي دا نور په تماشه نو تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر مومنان خو پشان د جسد واحدو که یو ځکه یو له تکلیف ده او د جنو ایمان نه همدارا کته په مشرقي او یو مسلمان په مغرب ده او هغه په درد او درد دی دا هغه په غم خفن شوي نو دا ایمان نه مومن بد مومن په غم کې شریک وي په درد کې به شریک وي د یو بل سره معاونت وي او کچری دا سني یو مومن د تماشا کوي نی مدد کوي نی تعاون کوي نو تکن فتنه فی الارض پیدا بشی فتنه پزمک کی وفساد کبیر او فساد لوی ورته الله وعده او دغه شان مونږ کړی نن لوی فتنه مسلمان په سور تکلیف کې ہر ذکر مسلمان حیا داغ اسلام داغ شاعر الاسلام کو سور خطرات تھی والذین کسان آمنوا چی ایمان روڑے وہاجروا او ہجرت کرے وجاہدوا فی سبیل اللہ رسول انشاءاللہ ذکر کو نبی علیہ السلام تا مکی والد دوستان خلفاء راغلی ویرا زمون یو سړی مکی والو وجله الله حبیب یو 10 کولو دغه وخت رسول الله حدیث ذکر کو وی دغه شان موږ استاسو دوستان وې داسو د الله حبیب او 10 کول شکل قاصد رو رسیدو نو 10 لال الله حبیب پورا کړی هغه ته وی زما د کلم مدد نشي کوم استاسو مدد نکو د الله حبیب داسې الفاظ وې زما د مدد نکړي شي کوم استاسو مدد نکو حکم یو کو نو لخر تیار شو مکه مکرمه فتح کا یو عہد ایمات کړو او دا دوستانو سره نقص کړو دا الله حبیب او 10 کول چې قاصد رو رسول چې مکی والو خدا سي کړی نو حدیث کې راغلی زما د مدد نشي کوم استاسو مدد نکو والذین ها کسان دیو جنګوري مسلمان دے مومن دے عقیده تا سره یولا نو که ارشوک دے نو که عربی دے که جمی دے دارنګي که ار مسلمان دے مذهب هر یو چي دے فتر آغا مدد و نصرت وکے او کدا سے دیو نکل نو خدای فیصلہ لا تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر والذین آمنوا آکسان چیمان روڑے وہاجروا او ہجرت کرے وجاہدوا فی سبیل اللہ او جہاد کوي دا اللہ لارکی والذین آکسان آوو چه دغی مہاجرین و مجاہدین لے پخفل وطن و کور کی زیور کرے ونصر وددی مدد و نصرت کئی اولئک هم المؤمنون حقا ویدغ مومنان دی پا حقا ددی اول مخاطبین مہاجرین و انصار او طول توی هم المؤمنون حقا بلا استثناء ہوئے چه طول مہاجرین او طول انصار اولئک هم المؤمنون حقا دوی مومنان دی پا حقا او حکم تر قیامت پورے عام دے یو مسلمان و مہاجرین و بلبل آغا مدد کئی لهم مغفرت و رزق کریم دوی دا پارا بخندا و رزق با عزت من او در رزق سر چی کریم راشین و جنتی رزق تے مراد وی والذین آکسان آمنو چی ایمان روڑے من بعد پس دینا وحاجروا ہجرت کرے وجاہدوا معکم او اغی جہاد کوي تاو سرا ساسو پا مرگرتیا کر کافر سر جہاد کوي فاولائک منکم ندام دتا سنلی وَأُولُو الْأَرْحَامِ خاندان دخپل ولی بعضهم بعضی دوی اولا ببعض دیر نزدی دی بعضی تا میراثو کی فی کتاب اللہ پا حکم کتاب دا اللہ کی ان اللہ بکل شین علیم بے شک اللہ پا ہر یو شیبان پوہ دے سورہ توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش